او نیکی هیلې لرو برو افغانانو پښتنو سبا 14 اګست د پاکستان د ازادۍ ورځ او بل ورځ 15 اګست د افغانستان د ازادۍ ورځ یعنې یو په 14 تاریخ باندې د ازادۍ ورځ مانځي بل چې دی په 15 زه به په دواړو خبرو کوم او دا بسج تاسې ولس تاسې ته پرېږدم زما د غټو خامارانو سره څه کار نشته ځکه خو د ډالر او د چوکۍ شوقیان دي او په یو نوم او په بل نوم باندې لر او بر افغانان پښتانې تباه او برباد کړه اول د پاکستان ته راځم زه ښکته پښتنو تاسې یو سوال کوم خدای ته مخ کوئ تاسې ووایئ چې پاکستان آزاد دی پاکستان کې قانون د چا چلیږي د پاکستان صدر اعظم چې دا اوس عمران خان چا خوا کو امریکې خوا کو کا خوا نه کو د پوځ مشر هم څوک ټاکي څوک یې خوا کوي څوک یې مقرروي د حمید ګل خبرې مو واورېدې د عمران خان خبرې د نور خلکو خبرې مو واورېدې د سیاستمدارانو چې پاکستان یو حمید ګل خپله وایي چې موږ ته امن را کړی مګر موږ ته ازادي نه ده را کړې موږ خپلواکه نه یو نو تاسو ته نور د اسمان نه غږونه وشي نو قلارې کښېنئ په خپل دیوان خپله مزدوري م کوئ نه ازادي شته نه خپلواکي شته په سوات کې سره نوه ډرامه روانه ده په خدای یقین وکړئ چې دا 83 کاله تېر شوي چې 83 کال هم تېر شي چې دوی پاکستان کې تاسې اوسېږئ چې تاسې ازادي وانه لئ خپلواکي وانه لئ دا غلام جوړ شوی او غلام دی او غلام به وي دا د دې لپاره جوړ شوی دی مبارزه وکئ د لوی افغانستان دپاره یا د ځان ته پښتونستان دپاره ښکته پښتنو تاسو ته دا ویم نو دا خپلواکي نه ده زما دا خبره بده مه منئ ستاسې جذبات ستاسې دغه ته زه احترام لرم خو پاکستان یو غلام هیواد دی پاکستان د اسلام د بربادولو دپاره د لرو برو افغانانو تبعي او بربادۍ دپاره جوړ شوی دا د مسلمانانو د نابود دپاره جوړ شوی دی نو ازادي مزادي نشته دی هسې په ځان ته ډوه مخه کوئ که زما خبرې دروغ خو ورشئ د خپل پولیټیشن یا د خپل سیاستمدارو خبرې مه اورئ نو دا ټول دروغ دی دا یو غلام هیواد دی او دا صرف د مسلمانانو د بربادۍ دپاره او د انسانانو د تبعي او بربادۍ دپاره جوړ کړی دا د امریکې او د برطانیې یو قانوني ده او هغې د ځان دپاره جوړ کړی د خپل مفاد قاضي اعظم دې معلوم شو چې څوک نو بل راځو 15 اګست یعنې 15 اګست سبا نه بل سبا په افغانستان کې طالبان یو کال پوره کېږي نو موږ به د استقلال ورځ لمانځو چې موږ یاره 52 ملکونو ته شکست ورکړی زه 2 سواله کوم ولس سره دې مجاهدینو نه هم کوم او د دې طالبان نه کوم په دې باندې خو پوهېږي چې موږ غازي امان الله خان د انګریزانو نه استقلال اغوستی و ازادي اغوستې وه روسانو ته چې مجاهدین وایي چې موږ شکست ورکو آیا مجاهدینو غازي امان الله خان منلو یا غازي امان الله خان مني یا ستاسې دا 3 رنګه بیرغ منلو یا د غازي امان الله خان کومه استقلال چې موږ ته هغسې هغه ورځې منځلې ده د غازي امان الله خان ته سپکاوی کوي که نه کوي او همداسې طالبان غازي امان الله خان مني یا انګریزانو ته چې موږ شکست ورکړی هغه مني یا زما د ملي بیرغ مني یا زما ملي سرود مني یا غازي امان الله خان دې چې راله په اوله کې طالبان په اوله کې د غازي امان الله خان عکسونه د دیوالونو نه لرې کړه نو چې ته ما اوریجنل ازادي نه اصلي ازادي چې ما د انګریزانو نه اغوستې د غازي امان الله خان چې نه ماته پنجاب ټوپک را کړی نه ماته انګریزانو ټوپک را کړی نه ماته امریکایانو ټوپک را کړی نه ماته روسانو ټوپک را کړی افغانانو په خپلو مټو په خپلو بازوګانو باندې د انګریزانو نه ازادي اغوستې وه نو او ته د پنجاب په زور یا ته د امریکې په زور یا ته د روس په زور باندې ازادي اړ دلته راځي ته ماته یو جعلي ازادي مانځي زه د عامو د طالبانو عام ولس مجاهدینو یا عام طالبانو د امریکې په خلاف یا د روسانو په خلاف شهادت ورکړی هغې ته احترام لرم سلام درته کوم خو موږ دا جعلي ازادي موږ نه منو تر هغې پورې تر څو پورې د غازي امان الله خان چې کومه اصلي ازادي وه انګریزانو ته شکست ورکړی زما ملي بیرغ پکې موجود وي زما ملي سرود پکې وي د غازي امان الله خان د ازادۍ د استقلال ورځ وي پکې زه په عقد شکل کې تا سره دا ازادي مانځم د هغې نه علاوه چې ته دا 3 رنګه بیرغ ونه مني د غازي امان الله خان مې ونه مني د هغې استقلال ورځ ونه مني ملي سرود مې ونه مني نور شیونه ونه مني په والله کې نه د مجاهدینو ازادي دې ومنم او په والله کې نه د طالبانو ازادي ومنم چې دا وایي ما 52 ملکونو ته شکست ورکړی اصلي قهرمان چې و غازي امان الله خان چې په خپلو مټو باندې انګریزانو ته شکست ورکړی او دلته موږ به افغانان به موږ ولس به موږ به صرف د غازي امان الله خان چې انګریزانو ته کوم شکست ورکړی همغه ورځ به منځو نه موږ ته دغه ستاسې ورځې منظوري دي نه موږ ته ستاسې بیرغونه منظوري دي نه موږ ته ستاسې دغه عمل چې تاسې افغانانو سره ملي شی نه د مخه وړئ غازي امان الله خان نه منمه او دلته راځي ما ته د دروغ یو جالي دغه لوبه شروع کړې ده نو همدغه تفصیلاتو ته سم درکړو په الله سپارمه انشاءالله موږ به د خپل غازي امان الله خان چې انګریزانو ته شکست ورکړی هغه ورځ به منځو او خپل 3 رنګه بیرغ به پکې راوړو ملي سرود به پکې په الله سپارمه 14 اګست او 15 اګست هغه چاته مبارک وي چې څوک د انګریزانو سره او د پنجابیانو سره په شریکه کار